السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې روغ جوړ او سلامت اوسئ، د نن ورځې په لوست باندې پیل کوو. د پیل څخه مخکې کورنۍ دنده مو راوړې ګرانو، ډېر اعلی. همدارنګه غواړم چې په تېر لوست باندې رڼا واچوو. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو تېر لوست د څه شي په هکله و؟ د هوا ککړتیا. هوا څنګه ککړېږي ګرانو؟ هوا د هغو توکو په وسیله سره چې هغه بې کیفیته توکي دي، یعنې بې کیفیته تیلونه، ګازونه او همدارنګه د کاربن دای اکساید زیات تولید او همداراز د موټرو او همداراز د نورو ماشینونو د لګیو په نتیجه کې هوا ککړېږي. څنګه یې مخه ونیسو؟ د هوا د ککړېدو یو لوی لامل د هغو توکو استعمال دی چې بیا نه نوي کېږي، لکه د ډبرو سکاره، تیلونه او ګازونه. او د دې په مقابل کې هغه توکي موږ لرو چې هغه نوي کېږي، یعنې د لمر د انرژي نه ډېر کار واخلو، د اوبو د انرژي نه کار واخلو او د با کیفیته سون توکو څخه کار واخلو، چې په نتیجه کې زموږ او ستاسو هوا پاکه وساتل شي. دا و زموږ او ستاسو تېر لوست. نن به انشاءالله د بیولوژي د مضمون د نهم ټولګي نهم څپرکي چې ستاسې د کتاب مخونه 102 او 103 پورې راځي او د لوست په حساب 46م لوست د اوبو د ککړتیا په هکله به موږ او تاسو سره بحث کوو. خو د لوست د پیل څخه مخکې باید د دې لوست په مهمو موخو باندې هم پوه شو. موږ او تاسو به انشاءالله د لوست تر پایه په دې وتوانیږو چې د اوبو د ککړتیا لاملونه وپېژنو. همدارنګه د اوبو د ککړتیا څخه باید مخنیوی وکړو او همداراز د اوبو په پاک ساتلو کې هڅې وکړو، چې انشاءالله دغه موخو ته به د لوست تر پایه ورسیږو. راځو خپل اصلي لوست. بسم الله الرحمن الرحیم. د اوبو ککړتیا یا واټر پولوشن. تاسې پوهیږئ ګرانو زده کوونکو چې نن سبا ټول انسانان، حیوانات او ژوندي موجودات د مختلفو ککړتیاو څخه رنځ وړي، حتی تر دې چې د دوی د مرګ سبب ګرځي، چې یو له هغو څخه د اوبو ککړتیا ده. د اوبو ککړتیا تعریف د WHO لخوا نه داسې کیږي چې د انسان د فعالیت له امله په مستقیم او غیر مستقیم توګه که چیرې د اوبو په ترکیب او خواصو کې تغییر راشي، یعنی د هغه مطلوب استفادې څخه یې وباسي، نو دا اوبه ککړې دي. او بل لنډ تعریف دا دی ګرانو زده کوونکو چې په اوبو کې بهرني توکي دونه زیات شي چې د دغه اوبو کارول زیان ورسیږي موږ او تاسو ته یا ژوندي موجوداتو ته. د اوبو د بهرني توکو د زیاتوالي له امله په اوبو کې چې ژوندي موجوداتو ته زیان ورسیږي، نو دا اوبه ککړې اوبه دي، یعنې د استفادې وړ نه دي. ګرانو زده کوونکو، تاسې پوهیږئ چې خوږې اوبه د ځمکې په کره کې ډېر کم دی، ګرچې اوبه په ځمکه کې د 2/3 برخې نه زیات حصه د ځمکې اوبو تشکیل کړی،
یعنې تقریبا 3 حصې اوبه دی او 1 حصه وچه ده. خو دا خوږې اوبه نه دي. خوږې اوبه د ساینسدانانو له نظره 0.1 برخه خوږې اوبه دي. او همدارنګه ګرانو زده کوونکو دغه خوږې اوبه هم اکثرا په قطبینو کې په کنګل شکل سره دی. یعنې دا اوبه تر هغې چې دا ویلې کېږي د استفادې وړ ګرځي ډېر وخت نیسي او یا شاید موږ او تاسو ته ونه رسېږي. خو انسانان د چینو نه د څاګانو نه او د مختلفو نورو ذرایعو نه کوشش کوي چې خوږې اوبه د څښلو لپاره ځان ته آماده کړي. چې زموږ او ستاسو د افغانستان اکثرا د څاګانو نه او د چینو نه یا بعضې سیندونه دي زموږ چې تر اوسه لا ککړې نه دي له هغو نه استفاده کوو. خو که له دغه زیرمو نه مناسب کار وانخیستلی شي نو دغه اوبه هم ککړېږي. څنګه وکړو چې موږ خپل خوږې اوبه یا پاک اوبه وساتو؟ اول باید د ککړېدو لاملونه یې وپېژنو. ولې اوبه ککړېږي او ولې انسانان خپل د ژوند اساسي زیرمه له منځه وړي په خپل لاس؟ چې دا کار باید ونه کړو. اول باید لاملونه یې وپېژنو. ګرانو تاسې پوهیږئ چې زموږ او ستاسو یو لوی لامل په دې خاطر چې اوبه ککړې شي د کانالیزاسیون نشتوالی دی. یعنې دغه سیستم چې زموږ او ستاسو د بدرفتونو د فابریکو د کورونو د ځمکو د دغو ټولو د اوبو ذخیرې چې دا اوبه باید چیرته لاړ شي نشته. زموږ او ستاسو د بدرفتونو د کورونو د فابریکو د ځمکو ټولې اوبه سیندو ته ځي چې د فابریکې اوبه هم ککړې اوبه دي. زموږ او ستاسو د زراعتي ځمکو اوبه چې په هغه کې مختلف د حشراتو د ضد آفتو لپاره دواګانې، همدارنګه سرې، کیمیاوي سرې استعمالوو، د میکروبونو د ویروسونو په ضد دواګانې استعمالوو، همدارنګه زموږ او ستاسې د کورونو دا ککړې اوبه، د کالیو د اینځلو اوبه، د ظرفونو د اینځلو اوبه، د تشنابونو اوبه، دا ټول په سیندونو کې تویېږي چې زموږ اوبه ککړوي. د دې مخه باید ونیول شي. همدارنګه کومو کورونو کې چې د بدرف څاګانې دي، دغه څاګانې هم مضر دي. دغه څاګانې که زموږ د خوږو اوبو څاګانو ته نږدې شي نو زموږ څاګانې یا د ځمکې لاندې اوبه هم ککړوي. همدارنګه زموږ او ستاسو پاکې اوبه یا د پاکو اوبو څاګانې باید د بدرف د څاګانو څخه ډېره فاصله ولري چې دغه فاصله نه مراعاتېږي، ځکه موږ او ستاسې په ډېر کمو ساحو کې ډېر کورونه دي او مشکل ده چې دغه فاصله رعایت شي. نو په حقیقت کې زموږ او ستاسو د ځمکې سطح اوبه هم ناویلې شوي دي، ککړې شوي دي او د څاګانو اکثره څاګانو چې عمق کم دی، ژوروالی کم دی، هغه اوبه هم ککړې دي چې دغه ککړې اوبه
زموږ او ستاسو د انسانانو د حیواناتو او هم د نباتاتو ژوند له تهدید سره مخ کړی. نو څه باید وکړو؟ ډېر کوشش وکړو چې کیمیاوي سرې ډېر استعمال نه کړو. یو بل دا چې د بدرفتونو اوبه باید په څاګانو کې وي، خو دا څاګانې زموږ د اوبو د څښلو څاګانو څخه ډېره فاصله ولري، او زموږ او ستاسو د سړکونو او د ویالو اوبه باید په پاکو سیندونو کې باید توی نه شي. د دې لپاره باید یو منظم سیستم وي، منظم قوانین وي، تر څو زموږ د ځمکې لاندې اوبه ککړ نه شي، او سیندونه هم قطعا باید ککړ نه شي. او که څوک خپل بدرفتونه سیند ته خوشي کوي، په دې باندې باید پوه شي چې دا ټولو انسانانو ته د ضرر متوجه دی. نو باید موږ او تاسو نه تنها چې خپل د ځان د حفظ الصحې په خاطر، بلکې د نورو انسانانو خصوصا د خپل ورونو او د خپلو ګاونډیانو د خپل هیواد په شتمني، هغه شتمني چې زموږ ژوند ورپورې تړلی دی، د هغې په ساتنه کې هڅه وکړو. یعنې خپل اوبه باید پاک وساتو او خپل ناپاکې اوبو ته باید داسې څاګانې وباسو چې د ځمکې لاندې اوبه هم ککړې نه کړي او پاکو اوبو ته هم ضرر ونه رسېږي. نن موږ څه ولوسته ګرانو زده کوونکو؟ د اوبو ککړتیا یا واټر پولوشن د انسان د غلط فعالیت له وجې نه اوبه ککړېږي. نو باید موږ اوبه ککړې نه کړو. څنګه باید ککړې نه کړو؟ کیمیاوي سرې باید کم استعمال کړو، د بدرفتونو سیستم هم منظم کړو، څاګانې ورته وباسو، سیندو ته باید زموږ کانالیزاسیون سیستم باید سیندو کې خوشي نه شي، ځکه د زموږ سیند اوبه چټلیږي. همدارنګه باید خپلې صحي اوبو څاګانې د بدرفتو د څاګانو څخه باید په یو فاصله کې وباسو. همدارنګه زموږ او ستاسو د آفتونو په ضد، نباتي آفتونو په ضد کم دواګانې استعمال کړو، ځکه چې دغه دواګانې بالاخره د اوبو سیستم ته ځي او اوبه ککړوي. دا و زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست. اوس خپلې کتابچې پرانیزئ چې کورنۍ دنده تاسو ته در وسپارم. ګرانو زده کوونکو، تاسې په خپله هم د اوبو د پاک ساتلو لپاره خپل نظریات ولیکئ. ستاسې په نظر اوبه څنګه پاک ساتل کېږي؟ خپل نظریات په کتابچو کې ولیکئ او بله ورځې ته به له خیره وګورو. زموږ او ستاسو د بلې ورځې د درس عنوان دی د خاورې ککړتیا، او دا به ستاسې د نن ورځې لوست. نور مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د خدای په امان.